بیا مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ په دې هیله یم چې اختر مو تر دې دمه په خوشحالۍ سره تېر کړی وي او مونږ سره په دې خپرونه کې بېلابېل مېلمانه دي او هیله ده چې زموږ ملتیا وکړئ په ساعتونو به ستاسو د کورونو مېلمانه یو. نن را سره په خپرونه کې امیرزیب درانی او همداراز په دې برخه کې بل مېلمه چې دی رفیع الله روشن دی. دواړه فعاله ځوانان دي. دوی سره پر اخترونو باندې غږېږو، د دوی پر اخترونو باندې چې دوی په اختر کې معمولا څه کوي او چیرته ځي. روشن صاحب ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه، اختر دې مبارک. سلام نظري صاحب، تاسو ستړي مه شئ. اجازه راکړئ چې ستاسو د میکونو له طریقه ستاسو همکارانو ته د افغانستان ټولو متدینو ولسونو ته همدارنګه ټولو زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د کوچني اختر مبارکي وایم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسېږي او همدارنګه به یې مبارکه میاشت چې د برکتونو مغفرت او رحمت میاشت وه په خیر سره تېره کړې اوسېږي او خدای دې راتلونکې ورځې هم بختورې کړي. ډېره زیاته مننه. درانی صاحب تا ته هم ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه نظري صاحب، خیر اوسئ. اختر دې تاسو ته مبارک وي، ستاسو د ټیم ملګرو ته، ټولو افغانانو ته او په ځانګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته دې مبارک وي. ډېره مننه. الله دې خوشحاله لره. هیله ده چې دغه دوې ورځې په خیر سره تېرې شوې وي او معمولا که روشن صاحب راته ووایاست چې د اختر اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ څه کوئ، چېرته ځئ، دغه د ځوانانو بنډارونه مجلسونه څنګه وي، مونږ ته یې راووایستنې. واقعا نظري صاحب اختر هغه څه وي چې خلک پکې یو بل ویني، خلک پکې ځان ویني، ځان پکې پیدا کوي. خو متاسفانه چې زموږ اختر د ډېرو خلکو په شنمن دی، په سفر کې دی او له کور نه او له کورنۍ نه او له دوستانو نه یو څه لرې یاستو. خو بیا هم شکر دی اوس ټکنالوژي ډېره مخکې تللې ده، د لرېتوب احساس نه کوو، هره شیبه له کورنۍ سره او له دوستانو سره خبرې کوو. خو بیا هم هغه څنګه چې لازمه اوسېږي هغسې نه کېږي، ځکه دغه په اخترونو کې چې کله کورنۍ غړي د دوستان په غېږ کې ونیسي هغه نو بېل خوند لري. هغه د روژې ماښامۍ او دغه د اختر په ورځ باندې او د اختر په ورځو کې یو بل ته غېږ ورکول دا واقعا چې ډېر زیات خوندور اوسېږي سره. خو الله پاک زموږ په هېواد کې سوله راولي، الله دې تلپاتې امن راولي چې مونږ یو ورځ داسې اختر ولمانځو لکه څنګه مو چې پخوا لمانځل. پخوا زمونږ نیکونو زمونږ پلرونو به چې اخترونه لمانځل، یوه لسیزه مخکې به چې مونږ لمانځل هغسې اخترونه په امن کې ولمانځو. درانی صاحب ته راته ووایه چې په کلي کې اختر څه ډول تېرېږي؟ مثلا یعنې د ښار او د کلي تر منځ دغه د اخترونو تر منځ څومره تفاوت وي؟ ډېره زیاته مننه نظري صاحب. اختر خو مونږ په کلي او ښار کې، چون زه خو په کلي کې نه اوسېږم، ښار کې اوسېږو. کلي کې دې اختر تېر کړی دی کله؟ ما تر اوسه د ماشومتوب اختر نه دی کړی؟ پوښتنه غلطه کړې ده. کلي ته خو تللی یې، دغسې اخترونو کې تللی یاستئ؟ مونږ عموما زمونږ خو د ولسوالۍ یا خو ډېره پرامنه ده، بیا ډېری خلک کومه ولسوالۍ ده؟ کامې ولسوالۍ. بیا ډېری خلک هلته چکر لپاره ځي او ډېری هغه ځوانان چې اوس په ننګرهار کې یا په مشرقي کې نو هغوی عموما غواړي چې کامې ته لاړ شي او د کامې شیریخ وخوري او هغه بیا په دې اخترونو کې نو ډېر زیات خلک راځي. نو موږ هم د اختر اوله ورځ مازدیګر کې او دویمه ورځ خو په کامه کې تېره کړله. یو ځل کامې ته تللی یم، هغه هم یو ورځ تللي وو د ګنیو پر غلا باندې ګرځولو. څوک در سره و؟ ځان ته وایي که بل څوک در سره؟ څو نفره نور هم را سره وله، خو خیر دې وي چې راته ونه ویلې ویل چې تاسو مېلمانه یاستئ، نه ویې ویل نور بل هم راکړې راته. نه ویې وهلی پې که همداسې نه 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 راکړه ګنی یې راکړه راته، هغسې وهل به نه کوي. کامې خلک به دومره دغه نه وي، د مېلمنو قدر به کوي. روشن صاحب اختر څنګه تېرېږي نسبت د نورو اخترونو؟ سږني اختر کې څومره تفاوت شته دی نه شته دی؟ ډېر خوندور دی. که هر څومره په هېواد کې ناخوالې شته دي خو بیا هم اختر یو تاثیر لري، هغه په ټولو خواو باندې، که مخالف که موافق اوسېږي. شکر دی اختر ښه دی. بل دا دی چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې سږکال روژه ډېره ښه تېره شوله. څومره چې خلک وېرېدل خصوصا په مشرقي ولایتونو کې، ختیځ زون کې روژه ډېره زیاته سخته اوسېږي. داسې وي لکه د مرکز یا د نورو ولایتونو په پرتله چې دلته ډبله روژه نیسي یا 2 ورځې نیسي، ډېره ګرمي وي. خو سږکال د خدای فضل و ډېره خوندوره تېره شوله. سږکال به په ننګرهار کې هم ښه وه روژه؟ په ننګرهار کې هم ډېره ښه تېره شوله، ځکه خو دا وروستۍ ورځې یو څه لږ ګرمي وې. وروستۍ ورځې ګرمې ولې، خو بارانونو ډېر څه وکړو، ځکه تاثیر لري. که یو ورځ باران وشي نو څو ورځې بیا هوا یخوي، نو ډېره ښایسته تېره شوله. اختر هم ډېر ښه روان دی، په امن کې دی انشاءالله تر اوسه پورې. تر اوسه پورې دې عیدي ورکړې ده؟ نو موږ خو ماشومان یې تر اوسه پورې، خو واړه خلک یاستو. دا ماشوم که تا غوندې نو ماشومان به څومره وي؟ ګورئ ځینې وخت کې
که وګورئ د کورنۍ ځینې غړي که څومره غټ شي بیا هم مور پلار ته واړه واقعا دا هغه کشران مشران نه نو دا د کور مشر دی زه فکر کوم چې دا به هغسې نه وي دا به پاکې کټګورۍ کې نه نه اوس دا راته وایاست چې ته مشر یې که امیرزیب صاحب مشر دی معلومه خبر دی له مانه ډېر مشر دی بل دا چې قواره داسې څو کلن یې؟ همدارنګه ویښتان وګورئ چې همدارنګه څهره ښیي که نه نو څو کال وې ته نو زه ما ته خو داسې عمر به د نجونو غوندې نه وایي وخت نه نه وایم یې درته خو له امیرزي به 2 کاله کشر یم هلته چې ما نه کشر څو کاله دی عمر دی خدای 40 کلن دی 22 کلن یم نه دومره نه یم دومره نه روژه تېره شوې باید سړی دروغ ونه په اختر کې باید دروغ ونه وایي خلک څه وخت باید یې ونه وایي واقعا نو امیرزیب صاحب نه دی ښایي باید چې تا دغه ایدي اخیستې وای که نه اوس یې راسره ژمنه کړې وه پرون چې راتللو راته یې ویله چې اوس مې مه پذابوه چې د ځان لاړلم نو یعنې ویل چې په خپرونه کې به چیړ نه کوي هلته وویلم دا ماشومانو غوندې بیا سړی کلک رانیسي نه خو ماشوم دی پرېږدي که دا نه ښه ده چې تاسو تا ما نه لاره کې چاکلیټ غوښته ها وایي چې ما ته به چاکلیټ واخلې نو دا خو زمونږ دا چاکلیټ داسې مه کوه که نه دا خو زمونږ دي که نه دا دا خو زه خو ورکوم اختري وه اختري اختري به ورمې کړه ورته نه که نو داسې خو خبر نه خپل د جیبې ورکړه چې دا مطلب دلته چې پراته دا زموږ ټولو دا کې ټول دي. دا ټولو دي نو په دې تاسې خاطر هم خپل حق دې درته ما خپل حق درته ښه، ورکړ ښه، زه ښه یم. څنګه بیا مې په عذاب نه امیرزیب کړي. صاحب، عموما هغه ډېره اخترۍ دي چې ماشومان ته ورکړی دی څومره دی او څومره یعنې دغه ماشومان په دې باندې خوشحاله کېږي چې اخترۍ ورته ورکړل شي زه عموما اخترۍ ډېر کم ورکوم ته څومره تر څومره پورې ما تر اوسه پورې 2000 افغانۍ نه زیات خواره کړي. معلومیږي 2000 معلومیږي خو ده ما نه 500 اخیستې دي کنجوسه خواره ده خلک ماشوم ته ډېرې پیسې ورکوي 2000 افغانۍ 2000 کم پیسې دي دا خو داسې که دلته معاش موږ تاسې ولرو بیا ډېرې ورکوو خو دا خو د دې سره دا خو د ځینو خلک خبره دی د معاش چونګی هم نه کېږي واقعا چې ما سره واده کړې ده ما ته به ډېرې پیسې راکوي دا ستاسو خپرونې له مخکې یعنې 2000 نه باید ډېرې درکړي ما سره د 15000 افغانیو ژمنه کړې ده او مخکې یادونه مو کړله منکرېدی هم نه شي ورباندې خو ثبوت هم ورباندې شو نو بیا یې وزه ما چې همدلته ورپسې ونښلې چې همدا نه ما سره واده کړی چې ما ته به چاکلیټ راکړې خواږه به راکړې دا یې نه دي ویلي چې پیسې به راکړې یعنې باید چاکلیټ او چاکلیټ ورکړه ورته خلاص شوه واقعا او روشن صاحب تاسو راته وایاست دغه اخترۍ ورکول دود څومره ښه ارزوئ څومره هغه د مینې صمیمیت دود یې ارزوئ تاسې اخترۍ ورکول او یا هم د کورنیو غړو ته او دوستانو ته یا هغه د چم ګاونډ ماشومان چې کور ته راځي هغوی ته یو څه ورکول دا ډېر وخت خلک په نیک فال باندې نیسي بیا د راتلونکو اخترونو د خوشبخته کېدو یا نیکمرغه کېدو په فال باندې نیسي دا ډېر ښه کار دی یو خو دا ده چې د هغه ماشوم او د هغه کورنۍ ترمنځ مینه او محبت زیاتېږي بل دا د هغه ماشوم ته یا هغه غړي ته روحیه ورکول کېږي چې دی اخترۍ اخلي هغه ځان ته یو څه فکر کوي هغه ځان د اختر په خوشحالیو کې شریک بولي هغه فکر کوي چې واقعا اختر دی اختر لمانځي د اختر د لمانځلو احساس کوي زه وایم چې هر څوک دی که لږ وي که ډېر وي دا پروا نه کوي ټاکلی مقدار یا معیار نه لري 15 روپۍ دی وي یو ماشوم ته دې ورکولی شي یو چاکلیټ دی وي یو ماشوم ته دې ورکولی شي موږ تاسو په کلو کې رواج لرو کله چې څوک راځي د اختر مبارکۍ په خاطر باندې د تره بچیان د ماما بچیان د ګاونډ خلک راځي نو کور کې بیا زموږ میندې نخود ورته ورکوي ممیز ورته ورکوي چاکلیټ ورته ورکوي ممپلي ورته ورکوي که په کور کې فروټ وي فروټ ورته ورکوي د ماشومانو همدا اختر دی اصلا هغه چې وایي کوچنی اختر او لوی اختر دا کوچنی اختر چې وي دا د ماشومانو اوسېږي او لوی اختر چې وي بیا هغه په دې خاطر باندې ته وایي چې خلک پرې قربانیانې کوي نو په دې خاطر باندې ورته لوی اختر وایي او ماشومان ته باید اخترۍ ورکول شي ماشومان باید وروزل شي د هغوی ته دا احساس ورکول شي چې موږ واقعا یو څوک یو موږ یو څه ورځې لرو که چیرې موږ هېواد له نورې نړۍ سره پرتله کړو وګورئ خلک یو عادي ورځ هم ډېره ښه لمانځي مګر موږ په اسلام کې موږ دا 2 ورځې لرو چې هغه اخترونه دي کوچنی او لوی اختر دی دا ډېرې بهترین ورځې زموږ لپاره د دې لمانځل هم ثواب هم دی هم دا دی چې د دې نه مخکې موږ ځینې ستونزې ګاللې وي مشقت هم ګاللی وي روژې هم نیولې وي لوږې هم تېرې کړې وي ستړیاوې هم ګاللې وي د هغې ستړیاوو پاداش نن اخلو د هغه ستړیاوو خوښي نن اخلو او هر هغه څوک چې روژې واقعا په سمه توګه نیولې وي هغه ډول چې الله تعالی امر کړی دی هغه ډول نیولې اوسېږي هغه به اختر کې ډېر زیات خوشحاله اوسېږي هغه ته واقعا اختر خوند هم ورکوي او هغه هېڅکله په دې باندې فکر نه کوي که زه یو چا ته څه ورکړم ولا زما به څه کم شي نه ځینې کسان وایي امیرزیب صاحب چې اخترونه وخت چې عمر زیاتېږي هغسې اخترونه بې خونده کېږي
یعنې خرابېږي مخکې چې لکه څنګه چې په ماشومتوب کې اختر وي همداسې په دغه کې نه وي په لویوالي کې نه وي دلې په څه کې ګورئ تاسو آیا مینه کمیږي که نه دا د ماشومتوب اختر خپله خاص خوند لري اخترونه مخکې تر دې چې دا جواب درکړم روشن صاحب داسې فلسفي وغږېد ما فکر وکړ چې اوس په اسلامي خپرونه کې ناست یم واقعا هغه د اسلام له نظره کم فکر وکړو اخترونه خاص ارزښت لري په یعنې اسلامي ټولنه کې نو تاسو راته ووایئ اصلا داسې ده چې دا د عمر تېرېدو سره دغه د وخت تېرېدو سره البته هغه مینه د انسانانو په منځ کې ډېره زیاته کمه شوې زما له نظره پخوا به دغه اخترونه داسې وو چې څومره زما یادېږي نو کوچنیان به سره یو ډله شول بیا به دا ډله ګرځېدل ډېر په مینه محبت حتی له ورځو مخته به یې پوښتنه کوله چې تاسو اختر ته کالي بوټان څپلۍ څه شي اخیستي که نه بیا به چې کله هغه کالي راوړل نو ملګرو به یې لیدل چې دا کالي څنګه دي نو بیا به دوی په یو ځای ګرځېدل حتی چې د ډوډۍ په وخت کې او تر ناوخته پورې به دوی یو ځای وو منتها اوس هغه شی زه فکر کوم د ځوانانو د کوچنیانو په دغه کې نشته دی اوس هغه کوم کوچنیان چې زه اوس ګورم زه په کوم وخت چې ما تېر کړی په هغه باندې شکر وباسم ځکه هغه وخت کې یو څه و چې موږ هغې نه خوند اخیسته یعنې د وختونو په وخت په تېرېدو سره دا فرهنګونه هم کمیږي او هغه مینه او صمیمیت هم د پخوا په څېر باندې نه همداسې ده واقعا موږ گیم لرو دوه ډوله گیم دی یو ډول گیم دی چې فرض مثال امیرزیب صاحب به دا په غوږ کې کېږدي او موږ به دلته میوزیک ورته چالانه کړو خو هسې نه چې په ګډا شي میوزیک به چالانه کړو داسې مست موزیک هم نه دی روشن صاحب به څه شی درته ووایي خو ته د دې شونډو د خورېدو څخه ته پوه شې چې روشن څه ووایي روشن صاحب اول نه راته وایي که دا واخله اول روشن خپل پر غوږ باندې کېږدي داسې نه چې غږ ونه لري نه صحیح ده چل وکړي بیا دی درته وایي مقصد یو لحظه چې لیکم دواړو برخه کې دی دواړو کې دی صحیح شو ډېر مې مینه په ازار کې ښه روشن یو لنډه جمله چې ورته ووایه خپرونې وروسته چېرته چکر راکوي څه شی خپرونې وروسته مې چېرته بیایي لکه لار تیزه خوله خوځې فقط لنډه ورته ووایه زه یو لنډه جمله ورته ووایه اختر دې مبارک شه یا دا سلوکی دا دې تیز وایي غږ تیزې ورته ووایه زه اختر دې مبارک شه بیا ووایه څنګه یې خیر اوسې ښه یم ته ښه یې ښه بیا ورته وایه بله خپرونې وروسته چېرته ځو څنګه خپرونې نه وروسته چېرته ځو خپل ځای ته آفرین یو بل اختریا به څنګه شي وا مې نه پرېږده بیا ووایه اختریا مې راکوي څنګه چغې را باندې څه ته وایې خلک چینج کا خبره دی چینج کا کنې نه اورم چې بام ته مخې جملې اورې ډېره مننه ډېره مننه اوس به دی درکې نه اوس ته په خپل غوږ باندې ښه وایه ورته لګېدلی که نه زه خو ساوند نه اورم یو دقیقه غوږونه مې شته وکې ښه بس تیزې که څو کلن یې نه بند که لاس لرې که لرې که کلي ته ولې نه یې تللی مسافر یم خدای دې غرقتې خوا وړي تیز که نه تیز که تیز دی بس صحیح ده صحیح ده څو کلن یې دویش ای خدای دې خدای اوري زه نه منم صحیح ده ستا د شونډو نه دغه کې دغه صحیح ده پلی دی ځه نظري صاحب در باندې ډېر ځان دی که زه نظري صاحب بس صحیح ده میسیج ورته راغی د ګروپ جواب دی کی کنه ته دا شی وګوره دا یې پورته کړی نه نه صحیح ده نه دا پورته خو نه دی خو دلته د غوږ نه مخته ایښی دی دا دی د غوږ نه مخته ایښی نه زه یې در کلږدمه دی بنده اوس صحیح شو اوس ووایه ورته مونځ یې چېرته وکړو د اختر
کلي کې تا باز مسافر یم صحیح شو اورې صحیح شو دی اورې ډېره مننه او بل گیم هم یو دانه خوښ کړئ دلته زه هم خوښ کړم دا خدای دې وکړي چې اختر یې ووځي ما ته ته وایې بیخ کې بل شی نه نه خالقشاه صاحب مهرباني ګوینده مشهور نه مشهور نام یې موافق ترین ویان ستا په اند باندې په افغانستان کې څوک دی ماري مطمئن د څه وخت دی کوم کلونه دی اوس خو زه فکر نه کوم اوس هم شته د ملي تلویزیون کې کار کوي ښه 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 او واقعا زما د خوښې وړ ویانده ده ویانده ده ښه ښه او ته خلاص کړه چې چی دی او سرشته نه خلاصېږي خلاص شو منطقه کابل که به حرف کا شروع میشه منطقه کابل خ به حرف گاف گاف کاف کاف کلا پشتا کلا پشتا صحیح هم دست کافروشی هم دست بس کارتیناو ډېره مننه روشن صاحب چې راغلی زموږ بلنه مو ومنله واقعا ښې شېبې مو له تاسو سره درلودې ډېره زیاته مننه نظري صاحب تاسو نه مننه د تخنیکي همکارانو نه مننه او د لیدونکو نه مننه چې موږ یې تر دې دمه د خوږو شېبو کې له ځان سره وزغملو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله اوس هم یو بلنډه دمه د مینه وروسته بیا هم راسره ملتیا وکړئ نور مېلمانه هم په تمه دي